غزني کې امنیتي منصوبینو د ښار اړوند د کابل کندهار پر لویه لاره شپږ کسان نیولي چې غوښتل یې ۳۰ کیلوګرامه شیشه او ۲ کیلو پوډر له نیمروز ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي. پولیس وایي دغه نشي توکي په ډیر مهارت په یو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. زموږ د زړورو ساتونکو مجاهدینو د خپلو هڅو په دوام باندې چې دغه شپږ نفره مجرمین سره له دغه مواد مخدرو چې ۳۰ کیلو شیشه ده او ۲ کیلو هم پوډر دي چې په یو موټر کې ځای په ځای شوي او ننګرهار ته انتقالول، له نیمروز ولایت ننګرهار ته انتقالول. سره له شپږو مزدورینو نیول شوي دي چې په هغو کې 2 دانې هم اناس دي او 4 دانې ذکور دي. په دې لویه لاره کې موږ شپه ورځ په تلاش کې یو د خلکو په خدمت کې او څلروي ساعته خلکو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ مشکل نشته په دې لاره، خپل هر څه تګ راتګ ته دوام ورکړي او خپل په اساني سره شپه ورځ کوي، که ورځ یې که شپه یې موږ د دوی په خدمت کې. غزني کې دا لومړی ځل نه دی چې امنیتي چارواکي د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی کوي. تر دې مخکې هم دې ولایت کې لسګونه کیلوګرامه بېلابېل نشه یي توکو د نیول کېدو خبر ورکول شوی دی.